کیږي وای څوک مې لاشونه په فټپات راکاږي څوک مې لاشونه په فټپات راکاږي څوک مې په شان لکه خیرات راکاږي څوک مې په لتو په سکون وجني څوک مې په خښتو په بلاکونو وجني چرته مو وینې په دیوال پرتی دي چرته مو دارې په دسمال پرتی دي کله مې سوات ته څو کټونه راشي کله مې دیر ته فریادونه راشي کله تیرا کې په ما مور خواره شي کله خیبر کې په ما خور خواره شي کله د قام په غدارۍ کې راځم کله د ملک دهشتګردۍ کې راځم څوک مې د خپل کور په ګلۍ کې ولي څوک مې لاهور او کراچۍ کې ولي چا مې په مرګ باندې تمغې واخیستې چا مې په قتل کرولې واخیستې چا نه مې جوړ کړل د بنګلو مالکان پراډو کې کېناستل د سپو مالکان څوک وایي امن ته نقصان ورکوم څوک وایي زه وطن ته زیان ورکوم پنجاب ته ټول وزیرستان ورکوم زه لا د ټول وطن تاوان ورکوم اورې بل کړی دی زما په خونه اوس ورته کېناستل ګرمیږي ورته خلکه په داسې قاتل واوړېدمه پښتون چې وولي ګډېږي ورته چرته مې کډه په سر مور ګرځي چرته مې شنه سرتوره خور ګرځي چرته مې اوږی تږی رور ګرځي چرته مې پلار بوډا نسکور ګرځي پردي جهازونه مې په کور ګرځي چې چرته زم راپسې اور ګرځي نه مې لاهور او په پنډۍ کې پرېږدي نه مې دې خپلې کراچۍ کې پرېږدي یا پښتنو یا در په در پښتنو یا پښتنو یا در په در پښتنو یا لیونو خاورې په سر پښتنو چا چې په تاسو سیاست کړی دی په کوم لیډر چې مو غیرت کړی دی هغه د یو پښتون تپوس ونه کو چا اسمبلی کې هیڅ افسوس ونه کو نه مولانا فضل رحمان پاسېدو نه زرداري لکه د ځوان پاسېدو نه په شهباز کې خپل ایمان پاسېدو نه هغه ستاسو خپل عمران پاسېدو که پورته کېږي د دې خاورې چغه د سرې جنډې د واکدار چغه به وي که پورته کېږي د دې خاورې چغه د سرې جنډې د واکدار چغه به وي د میاوالی نیازي په کور د دی د اشنغر د سالار چغه به وي اوس خو له خپلو پردیو پیژنئ چې درد د چا دی درد مو چا ته رسي چغې په ډي چوک کې عمران ته وهئ کټ مو روان دی پښتونخوا ته رسي خو ای سرتیزو قاتلانو واورئ د $100 دلالانو واورئ زما د قتل تنخوادارو واورئ ای شرابیانو ګناهګارو واورئ تاسو د خپله لاسه دې جبر ته یو بل کوټلی باچاخان جوړوئ زما په خاوره چې تالان جوړوئ علي وزیر ته چې زندان جوړوئ نو ای بدمستو بدکردارو خلکو لږ انتظار د فیصله به کیږي بس تماشه کوئ بنګلو نه ګورئ یوه د صبر دماکه به کیږي ګورئ بس ډېرې ورځې نه دي پاتې چې دا د جبر لار به کوم پلځي زما د خور ساندې به څرنګه راوړي زما د مور ازار به کوم پلځي تاسو تکړه شئ زما وینې شیندئ راو اسلم ته پې تمغې ورکوئ تاسو نران شئ زرپرستو خلکو زما قاتل ته د لاسي ورکوئ خو که په ځان شوم نو په ځان به دې کم خو که په ځان شوم نو په ځان به دې کم د عیاشۍ ژوندونه ګران به دې کم چې په ما ورانه وي نو وران به دې کم زه که پښتون شوم نو حیران به دې کم د سرې جنډې زمری مې وغړم اوس د زری زری حساب غواړم په هر مقتل به زلزلې راولم د هر قاتل نه به جواب غواړم زه د درنو درنو پلانانو بچې تاسو په لارو کې راښکلی یم زه د اعلی نسل د وینو څړیکه تاسو تروړلی یم سکونډلی یم لکه د خاورو مې نوستلی یم په زولنو کې مو تړلی یم جرم مې دا دی چې پښتون پیدا یم ګناه مې دا ده چې زه ښکلی یم خو نه د جبر خونخوارکو سړو خو نه د جبر خونخوارکو سړو د سرې جنډې زمری مې وغړمبېدو اسلام آباد کې بلډینګونه رپي د بنګلوالو بنیادونه رپي د عدالت د کور ورونه رپي د بنیګاله دیوالونه رپي د سرې جنډې زمري غلی نه شي خدای جوش کې راغلو اسمانونه رپي بس زه راپاڅېدم روزم دادې د جرس شور د قافله جوړوم زه د پرامن جدوجهد په نوم پټکۍ مې وتړو جرګه جوړوم یا به پښتون ته خپل جنت وګټم یا به اعزاز د شهادت وګټم یا به اوس ګوته په خپل حق لګوم یا به د بل په خېټه چک لګوم یا به ستا ظلم ته زندي واچوم یا به رنډۍ غوندې بنګړي واچوم د کبرجنو زولنو غروره تا به ټیټ سر پښتون ته راولمه دا د انصاف د منارو خدایان به د خپل وطن قانون ته راولمه بیا به نه زه په کراچۍ کې مرمه نه به د خپل کلي ګلی کې مرمه نه به د سور جنت د پاره مرمه نه به د سپین جنت د پاره مرمه نه به څوک چل په ما د مرګ زده کوي نه به د وخت تجربهګاه
جوړیږم نه به ډرامه د ایشیا جوړیږم نه به د خلکو د خندا جوړیږم بس انتظار دی هغه ورځې ته چې زما خړسري لیونی بیدار شي بس انتظار دی هغه ورځې ته چې د باچا خان د کور سړي بیدار شي بیا به لیلا پسې مجنون نمري بیا به د بل په لاس پښتون نمري نه پېښور کې چا سندې مړ کړو عباس صاحب نه پېښور کې چا سندې مړ کړو نه چا په سوات کې پنجابی مړ کړو نه چا خیبر کې کشمیری مړ کړو نه په تیرا کې چا پردی مړ کړو خو بس چې اورم او اخبار را واخلم په کراچۍ کې پښتانه قتل وي یا حیدرآباد کې پښتون چغې وهي یا په پنډۍ کې پښتانه قتل وي ولې د دې ځمکې خدایا ولې د دې ځمکې خدایا ولې زما د شخړو بند ګران دی ولې اخر څه وجه ده په خپل وطن کې راته ژوند ګران دی څوک مې ګلونو کې په زاغ یروي څوک مې په ډیم د کالاباغ یروي څوک مې د امن په نامه قتلوي څوک مې پښتون څوک پښتانه قتلوي نه په سرکار د پاکستان ګران یو نه په لالي نه په جانان ګران یو استعمالیږو سیاست کې د بل او بیا والله که په عمران ګران یو او منډی په خدای پسې اسمان ته لاړ شئ منډی په خدای پسې اسمان ته لاړ شئ زه پیدا کړی خو هغه پښتون یم د خدای قدرت دی چې پیدا یې کړمه زه که خراب یم که ښه پښتون یم څوک چې زما د ذات وجود نه مني منظر بیخي داسې نمرود نه مني چې خپله تور م سپین به څنګه منم د بل جوړ شوی دین به څنګه منم حق چې پښتون ته پکې نه ورکوي د دې وطن آیین به څنګه منم د سرې جنډې زمریه دومره واوره که ته هم غلی شوی نو بیا څوک دي د خدای نه پس مې اشنغر سره ده زمریه تانه مې سیوا څوک دي یا پښتنو اوس ګریوانونه پرېږدئ ګولۍ کټونو ته راورسېدي الله خبر